اولنی غلطي چې بای ګډي خلک واقع کیږي اندامونه انزل د دریو نه زیات پیری لکه لاس انزي سلور پیری وینځو پینځه پیری وینځو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر او دسو کو توضأ ثلاثا درې پیری اندامونه وینځل او دا فائدې ده ساتي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دې ثابت ده چې هغه درې پیری ټول اندامونه انزلی دي او د رسول صلی الله علیه وسلم دام ثابت ده چې دریو نه کم انزلی او د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت ده چې یو پیری انزلی دا ټول دې لپاره چې امت ته د خوښ شي چې دا کار جایز دی رسول صلی الله علیه وسلم درې پیری اندامونه وینځل او دا غوره طریقه ده درې پیری اندامونه انزل اگر کدی نه کم جایز دی به وی هذا الوضوء دا د طریقه ده فمن زاد على هذا نسوک چې د دین ووړېدو او په دې باندې لپس زیاته وکړو فقد اساء وظلم نو د ظلم وکړو او زیاته وکړو دریو نه زیات پیری با یو اندام نه انځي الا دا چې مثال کې په اندام باندې د سلګېدلی چې پاکیږي نه دغه لپاره وبډیر استعمال وکړي جدا مسله ده خو عام طور سره د باز کسان لګي شړپای جوړه کړي د وبراولي نه دا غلطه طریقه ده امام ابن المبارک رحمه الله دا خبره کړې وی لا امنوا على من زاد على الثلاث ان ياثم زه خو یریګم په دغه سړي باندې چې درې پرونه زیات اندامونه دي چې د ګناګار دي امام حسن بصری رحمه الله ان شیطانا يضحك بالناس في الوضوء یو شیطان دا ودس خاص شیطان دی او دته ویل کیږي ولهان د دې شیطان نوم څه دی ولهان دا ولهان د کار د قره په خلکو باندې او دس کې وسوسه را وسته طریقه به غلطه ول نو دا شیطان په خلکو پورې مزاق کوي او خندا کوي چې کله د سړی د رسول سم د طریقې نه واړي او غدي شي چې وندم سلور پیرو پینځه پیرو لګي نو د دې سره به دا مسله د پاودس کې یو غلطی ده په وبو کې اسراف کول او رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی ته نصیحت کړو وی په وبو کې به اسراف نه کوي ولو كنت على نهر جار اگر کته د یو ولی او د یو نهر په غاړه ناشي بیا هم په وبو کې اسراف نه کوي دی بازو کسان د وبو سمې تیزی کولو کړی او سی پالتو به یې ګرو نو وبو کولاو کړلګي چې څومره ضرورت تی استعمال وکړه او ما دا بیان کړی د مخکې درسونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په څومره وبو باندې چاردام کو او په څومره وبو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل کو دا موږ بیان کړی نیو غلطی دا شو پوه شو بګنه اندامونه انزل د دریو نه